سلام علیکم دوست محمد اکا. وعلیکم السلام. ستړي مه شه خدای دې راوله. ستړي مه شه. خیر ښه دی. سهار نه معلومېدې دوست محمد اکا. سلیم احمد کاکو ولاده اوبه وارې مو نو څنګه وکړو وروره چې دغه ورنه لګوو دغه پالیز مو وچېږي راڅخه. بیا چې اوس د اوبو وارې راڅخه تېر شي تر بل وارې پورې نو بیا هوا ګرمه ده تا ته معلومه ده. چیرې دي زامن دي خو شکر دی دوه ځوانان زامن لري خو ته په داسې سپینه ډېره اوبه لګوې. سلیم احمد کاکو اوس داسې زمانه نه ده. ولا که یو د سړي زوی ولا که مې یوه خبر مني برایي مې ورته وویل چې ولاړ شئ اوبه ولګوئ دا دې په سپینه ږیره ورته ولاړ یم. چیرې دي په څه اخته دي؟ سلیم احمد کاکو مشر خو بېکاره ګرځي ته یې وینې. کشر ډېر عمر کېږي ښار ته تللی دی وایي چې سبق وایم که چش کوم سر مې ولاکه په خلاصېږي. سبق څه به درخوري دی ته سپین ږیری سړی یې باید ته کار په وکړې. الهکه سلیم احمد کاکو چې هر څه کوي دی زه شکر دی د دوی ولاسته نه یم خپله خدای لاسونه پکښې را کړي دي هر کار کولی شم ستا ولې وارخطا دی زوروره. بس هغه نو ستا خوښه ده څه چې کوې ستا په خپل کار څه پوهېږې زه ولاړم د خدای په امان. په مخه دې ښه خدای دې مل شه. راځئ یارانو چې ځو بس ته صبر وکړئ ګړی به له کتابونه وګورو وختي دی. صبر وکړئ یار یو څه بلا ووایو اخري امتحان مو دی هغه هم بیولوژي بیخي سخته ده والله که زده کېږي. یو لس دقیقې صبر وکړه ولاړ به سو. سمه ده څنګه چې ستاسو خوښه وي. سړی ښه شو چې راغلی هغه هم بیخي وږی و. چیرې دی جان محمد چیرې دی؟ ولاکه سړی چې چیرې دی ساری سیمې نه دی لیدلی په مځکه کې نه وه. دا د کور خرابې زوی ولاکه په ژوند اصلاح سي. په خوله مې ماښام ورته وویل چې ولاړ شه اوبه ولګوه چې ولاړله مځکې ته اوبه یې نه وې لګولي تر دا وروسته په اوبو اخته وم د ستړیا مړ شولم. واخته دا شپېشتې غوا ته ور واچوه. څه ورته وایې سړی کوچنی هم نه دی په وهلو هم نه کېږي خدای دې هدایت ورته وکړي. څنګه نه کېږي ته به چې دی راسې زه پوست وراړوم که نه وراړوم یوه ورځ نه ده دوې نه دي. د مینې لاس دې راکوی المنتظمه ما ولوی وی ای ما ولوی وی کډې مې ولاړې سترګې مې تا ته تورولې ما ولوی وی ای ما ولوی وی کډې مې ولاړې چې ته رانلې په دسمال بیا پاکومه ما ولوی وی ای ما ولوی وی کډې مې ولاړې نصیب د چا یو به زه درخېژومه ما ولوی وی ای ما ولوی وی کډې مې ولاړې. سلام علیکم جلمه جان الله دې راوله په ساعت جوړ په خیر ته کړه تازه حیران والله دوغه زاده ګردم ځکه مې داسې پسې وغوښته د نامیانو بوی را باندې ولګېدی زیاته خماري وایم والله وای دې راته پوهېږه والله ستا غم نه راکوي کښېنه پوهېږې زیاته ښه ووه تورجانه ووه چې دماغ دې سر ته راسي. یاره د وایس والله بیخي نامیان دې راولي چې زموږ سره ګرجه داسې شان به وایه ظالمه د زمري نوک دی نوک. یاره ژوندی اوس یې په دا ډېر عمر مې داسې نامیان ورنیکه ویلي دي پوهېږې
یاره جان محمد د نیمیان خو دې پوهېږې دا د کومه زده کړه والله وجره ته مو لا کامیاب سړی پوهېږې زیات بل ځای نو چیرې وه تورجانه د پلار د صدري اسه مې وکښی چا د مزارې زه ورته راوړې وه یاره جان ما د ستا بیدارۍ ته مو مسلمان دي پوهېږې ونیسه زیات دا پس وه چې پېښ شي کې ځوانه بېشکه یاره وجره د درځه پوهېږې پر دا شینګیا وګرځېږه دا طبیعت به مو راستاسې پوهېږې ته ودرېږه زما یو خبره را په یاد شوه څه خبره پوهېږې راځه ته ولاړ څه خپل منظره وکړه زه ځم بېلچه راخم چې اوبه ولګوم زه پوهېږې زه خپل دماغ سم مور مور ډوډۍ راوړه کار ته روان یم ټولوم د ګلستان ګلونه وروړم مخته د جانان ګلونه ټولوم د ګلستان ګلونه وروړم مخته د جانان ګلونه چیرې وې تر اوسه پورې ما دلته ماښام څه وویل آغا جانه ستا خبره مې په یاده تا اوبه ولګوه دا هم اوس ورځمه څه وخت ورځې ته ورسه وګوره لمر پر کوم ځای ولاړ دی لمر سر ته راغلی دی بیا ته ورځې اوبه لګوې آغا جانه څه وخت دی خو ستا د لمر راپورته سو ښه لمر اوس راوختې زه به د ده لمر کتل تا ته د بوسم اوس بیا په سر مه کوه سړی خلاص څه کیسه ده سړی بیا شاوې بې غیرته زیندر ګټم په دا سپینه ژېړه تیا خورې ځان دې څه یا خورم دا ستا ډوډۍ ځان دې وخورم سترګې غټې غټې مه راباندې کوه خدای به ماته مې یو روزي راکړي ځه چې نور دې په دا کور کې ونه وینم نه مې یې پکار ونه په خپله لاسه ځم آغا جانه ستا د کور په کیسه کې نه یم بلا دا ډوډۍ ځان ځای پیدا کولی سمه ماته هم خدای لاسونه راکړي دي سړی د خپل زامنو سره داسې نه کوي دی هم ځوان دی چپ ځه سړی د خپل زامنو سره داسې نه کوي اوس به مې څه درته بدله کړې دا د یاره امتحانو د دیوار خطا و هغه هم خدای په خیر خلاص کړ ښه سو چې په خیر خلاص ول دا زما یو ارمان و چې زه به څه وخت د 12مه صنف څخه فارغېږم هوا دې خدای په خیر ځینې خلاص کړو نور محمده یاره په راتلونکي دې څه خیال دی پوهنتون وایه که یا وبه ګورو چې څه کېږي زه به کور ته ولاړ سم د مور و پلار سره به سلا وکړم یا یاره پوهنتون وایو داسې نه چې پوهنتون پرېږدي زموږ اوس ډېری ځوانان دي چې د 12مه څخه فارغه سي بالا عالي تحصیلات نه کوي پوهنتون پرېږدي پوهنتون مهم دی عالي تحصیلات به کوو د خیره یو ځای 3 سره یاره ناپېښه وایي موږ اوس باید پوهنتون ووایو او موږ چې یو ځای سره اوسو ښه خوند کوي ګورو به چې قسمت څه کوي زه سبا د خیره سره ځم کور ته د مور د پلار سره سلا کوم اجازه به ځینې راواخلم ښه ته سبا ځې د خیره کور ته او سبا مې خیال دی چې ولاړ سم مې پلار کور ته ښه خبره دې وکړه ولاړ شه کور ته خو بیا راسه داسې نه چې پاتې سې دلته به د کانکور لپاره امادګي ونیسو انشاءالله که خدای کوله خامخا راځم راځئ چې یو خوا ته ولاړ شو ته هغسې سبا ځې ځای به منظره وکړو پام به مو په بله سي هغه بل ځای چې بیا په ښار کې د درسونو سبقان وای
خدای ته په مکتب کې کامیابه کړي، خدای ته ارمانونو پوره کړي، خدای ته د پلار روژې په وسا کړي، خدای ته پلار ته هم حوصله ورکړي چې دا زامن سبقو ته پرېږدي. یاره جان ما د پېژوم نه وې راسره که راسره وای نو خدای جوړ زه ستاسې مې هم نمکتان جوړ کړي. جان ماله ته ماته ګوره زه عجب کیسه درته وکړم. یو وخت په عسکري پارک کې ګرځېدم نو خدای جوړ زه سګرېټۍ مې سر کړی و پوهېږې. یو ټک توره بشۍ راباندې را روان دی وایي اډراو بار ټول اډرای ویچېستي پوهېږې هر چې دا په سر مې ولې د عسکري بار په دروازه کې بند شو پوهېږې. و د دې خوا پولیس رابسره وځغستل نو ما څه چم وکړي جان ما ته پوهېږې څه چم دې وکړ؟ په یوه دانه سې مې ویشتې درې مې غزار کړه پوهېږې زیات. یاره پیژنم چې چینامیه موږ خو هم د داسې علاقه خلکو سره نه کښېنو چینامیان نه وي پوه شوې. وپوهېږې جان ما ته وایم چې ما څوک خوله درته وښورې خوله بې ور ماته کړم پوهېږې ته ما پېژنې که یا ما توران راوړه بس زه ستا تورانو یاد یم توران یې په ماړه لري پوه شوې ماسې غږ کوه. مړي دې بیا په ما پرې اړه لري پوهېږې سره داسې کار نه درته کوم پوهېږې سره. نه شرمېږئ دوی لوی خلک یاست په زوره خاندئ او دغه فکر هم نه کوئ چې په دا کور کې به ښځې کوچنیان به یو مریض به دلته ګرز ناست خاندئ چرس کوئ. ځه ستا په څه نو څه دي چې څه کوې؟ یاره وروره به ډېره بخښه غواړو پوهېږې بیا نه څه کوو اجرې ته داسې ځای وپیدا ولاړېږئ چې بله ورځ مو دلته ونه وینم. ځه نو څه دي چې څه کوې؟ ځه لاړ دې تورجانه کېږي تورجانه. بله ورځ به زه ښه رسول مور دی بله ورځ دلته ونه وینم ښځې در ماتومه پلار ته جمع ځمه دلته ناستې چرس کړي کورونه ستا سره به زه جوړ شم ولاکه د ژوند څکه راسه وکړه. تورجان لاړې په چاکو پسې وایي چاکو راوړي ته یو ګړی ودرېږه.